سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې تازه خبر دا دی چې د مستعمر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستاني پوځیانو په یو کمپ ځانمرګی برید شوی. د سیمې خلک وایي له برید وروسته وسلوال یاد کمپ ته ننوتي او جګړه روانه ده. شیخ ندیم وایي افغانستان آزاد هیواد دی، د چا فرمایش نه منو. د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د روسیې په کازان کې ویلي افغانستان د یو آزاد هیواد په توګه له نړیوالې ټولنې سره متوازن تعامل غواړي. نوموړي ویلي چې افغانستان د چا په فرمایش نه چلیږي. د لوړو زده کړو وزارت د پنجشنبې په ورځ د ندا محمد ندیم یو غږیز پیغام خپور کړی، وایي چې نوموړي د روسیې او اسلامي نړۍ د 18مې نړیوالې ناستې په څنډه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسیون لومړنۍ ناسته کې وینا کړې ده. ندا محمد ندیم په خپله وینا کې ویلي چې اوس افغانستان د یو خپلواک هیواد او د اسلامي نړۍ د یو مهم غړي په توګه له نړیوالې ټولنې سره د متوازن تعامل غوښتونکی دی. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د ښه ګاونډیتوب او د متقابل اړیکو اصولو ته درناوی لري. ندیم ویلي موږ چې څه خبره یا کوم تعامل له چا سره ولرو یا کومه هوکړه وکړو په هغه کې مستقل یو هیڅ خنډ پکې نه راځي. څه چې مو وویل هغه کار به مخته ځي. د پاکستان قرضونه او له 80,000 میلیارډو څخه واوښتل. د پاکستان دولتي بانک د تازه شمیرو له مخې د 1415 لمریز کال د ورې میاشتې تر پایه د پاکستان د مرکزي حکومت ټول پورونه 80,540 میلیارډه پاکستاني روپۍ ته رسیدلي دي. د راپور له مخې د روان مالي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د حکومت پورونه 20,640 میلیارډه روپۍ زیات شوي دي. د پاکستان دولتي بانک ویلي حکومت د مالي کال تر وږي میاشتې پورې 1,283 میلیارډه روپۍ پورونه بیرته ورکړي، خو له وږي څخه تر ورې پورې 3,919 میلیارډه روپۍ نوي پورونه اخیستي دي. د شمیرو له مخې د حکومت 80% پورونه کورني دي چې ټول ارزښت یې 50,560 میلیارډه روپۍ دی. د پاکستان حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې له کورنیو سرچینو څخه 4,240 میلیارډه روپۍ پور اخیستی دی. ایران وايي عربي اماراتو پر موږ بریدونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراق چې متحده عربي امارات د ایران پر ضد په مستقیمو پوځي بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي او له ابوظبي غوښتنه کړې چې له اسرائیلو سره د خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي. عراق چې دا څرګندونې په نوي ډیلي کې د بریکس د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړې. عراق چې ویلي متحده عربي امارات په مستقیم ډول زموږ د هیواد پر ضد په تیری کې داخل و او اجازه ورکړې و چې له خپل خاورې څخه د ایران پر ضد د وسلو او پوځي تجهیزاتو د توغولو لپاره استفاده وشي. پاکستان وايي له طالبانو نه د وسلوالو خلاف د عملي اقداماتو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا وویل چې په بنو کې د پولیسو پر یوې پوستې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان شرزدفیر ته خپل اعتراض لیک اسپارلی او له کابل نه د وسلوالو خلاف د تایید وړ او عملي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان استازي ته یو اعتراضیه لیک سپارل شوی دی. هغه زیاته کړه چې په لیک کې له طالبانو غوښتل شوي چې د شته ثبوتونو پر بنسټ د پاکستاني وسلوالو پر ضد پرېکنده ګامونه پورته کړي. څو ورځې وړاندې د بنو په فتح خیل سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې ځانمرګی برید وشو چې په پایله کې لږ تر لږه 15 پولیس ووژل شول. د پاکستان امنیتي ادارو له برید وروسته ادعا وکړه چې د دې برید پلان د افغانستان په خاوره کې جوړ شوی، خو طالبانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د پاکستان دغه ادعا بې بنسټه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپل ملي امنیت د ساتنې لپاره د ټولو وسلوالو او د هغوی د ملاتړو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ راز ځنډ ونه کړي. افغان حکومت بیا تل داسې ادعاوې ردوي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ادعا کړې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې پر مهال ابوظبي ته یو پټ سفر کړی دی. دغه خبر په اسلامي نړۍ کې د خبرګونونو یو نوی توپان راپورته کړی دی. متحده عربي اماراتو د نتنیاهو دا خبره په کلکه رد کړې او هغه یې بې بنسټه بللې ده. اماراتو ټینګار کړی چې د هغوی ټولې اړیکې روښانه دي او په پټو هوکړو ولاړې نه دي. ځینې شنونکي او راپورونه وایي چې اماراتو په پټه د اسرائیلو د وسپنیزې ګنبد یعنی ایرانډوم سیستم او اسرائیلي پوځیانو ته اجازه ورکړې چې د ایران د بریدونو پر وړاندې د دفاع لپاره د هغوی په خاوره کې میشت شي. ولې نتنیاهو دا راز
ولې نتنیاهو دا راز افشا کړ؟ داسې ښکاري چې نتنیاهو په کور دننه د سیاسي امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره د اماراتو پټه همکاري افشا کړې تر څو خپل ولس ته وښیي چې هغه له عربو سره د ایران ضد یو پیاوړی اتحاد جوړ کړی دی. 28 میلیونه افغانان د فقر په تورتم کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یعنی UNDP په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې شاوخوا 28 میلیونه افغانان نه دي توانېدلي چې خپلې خورا بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. دوی وایي د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي زیانونه د افغانانو پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. راپور زیاتوي افغانستان ته د نړیوالې بشري مرستو د کچې راټیټېدل د فقر د ژورېدو یو بل مهم لامل بلل شوی. په راپور کې راغلی چې د ښځو پر حقونو او کاري فعالیتونو لګول شوو محدودیتونو د هیواد پر عمومي اقتصادي وضعیت منفي سیوری غوړولی دی. د دوی راپور ښایي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت لا هم په بحراني حالت کې دی او د خلکو د پیرلو توان په بېساري ډول کم شوی چې د یو پراخ بشري ناورین د رامنځته کېدلو ویره یې زیاته کړې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او چین ترمنځ د تفاهم او د ایران د مدیریتي اصولو په چوکاټ کې د هرمز تنګي له لارې د یو شمېر چینایي بیړیو تګ راتګ پیل شوی دی. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د چین د بهرنیو چارو وزیر او په تهران کې د چین د سفیر تر سلا مشورو وروسته او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو په پام کې نیولو سره شوې ده. ویل شوي هغو چینایي بیړیو ته د تګ اجازه ورکړل شوې چې د ایران د ټاکل شوو اصولو سره سمون ولري. راپورونه زیاتوي دا اقدام د ایران د کورنۍ اصولو له مخې ترسره شوی او ښایي چې تهران د دې مهمې سمندري لارې امنیت په بشپړ ډول تر خپل مدیریت لاندې لري. د مستعمرې پښتونخوا بېلابېلو سیمو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ له لوري د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 2 اونیو کې لږ تر لږه 9 جوماتونه زیانمن شوي یا ویجاړ شوي دي. د ځایي سرچینو په وینا 3 جوماتونه په شمالي وزیرستان د شیوا سیمه کې او 6 نور جوماتونه په جنوبي وزیرستان خیبر باجوړ کرم هنګو او کوهاټ ولسوالۍ کې اغیزمن شوي دي. راپورونه زیاتوي چې دغه جوماتونه د بمونو ډرون بریدونو او توپچي ډزو له لارې زیانمن شوي او په ځینو مواردو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې ځینې جوماتونه د استوګنې سیمو کې وو او د ویجاړۍ له امله شاوخوا سیمو ته هم زیان رسېدلی دی. د چین ولسمشر شي جین پینګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په لیدنه کې ویلي چې نړۍ د بېساري بدلونونو له پړاوه تېرېږي او نړیوال وضعیت له بېثباتۍ او سیالیو ډک دی. هغه ټینګار کړی چې نړۍ اوس په یوه نوې څلورلاره کې ده او دا پوښتنه راپورته شوې چې آیا چین او امریکا کولی شي د لویو قدرتونو د احتمالي ټکر له خطره ووځي او د نړیوالو اړیکو نوی ماډل رامنځته کړي.